دا د دې لپاره پکښېني وایي دا مځکه سره لیولکۍ دا بیا په څو ټیم کې ګټېږي؟ دا په 6 میاشتې زموږ ژوند دی ویل دا ژوند خوند نه کوي نو ولې نه کوي څنګه خوند کوي دی سکون دی کې ماشاءالله جوه ششته کوتره دا دی امین دا اوس خټې کې امینه غني خو مې دا دله راوسې وایي زه کوترې خرڅوم ای په څو اخیستی دی خر دا مې خپل خرڅوې یا راسه رامنډې که دا اوس تاسو لیدی سي د غنمو د اوربشو د دا سیزن چالو سلو خلک یې اوس کري اوس لا هغه د ټریکټر چالو دی مځکه سره دغه کوي بیا د غنم پر پاشه د ښکاره بیا ماله سارو رامنډې که څه پکه یې وعلیکم څنګه هاي چیز کړې اوس یې سیزن دی خالي غنم دغه کېږي که اوربشې د هم ده دې ته ولې ورته ناسته درته ښه دا درته ورته کښېنې بس بیا روان دا دی یو حاجي ورته ناست دی دا مځکه داسې سره لیول کوي دا ورته ګور سارو راست هغه غرو له زه تللی ولم هغه بیا داسې په خرو باندې دا شان دی تړلي بس دغه مځکه په لیول کوي غنم یې زما په غنم یې کې وباشلو غنم یې کې وباشلو سارو ای چیش کوي ها ای چیش کوي ورمنډې رامنډې دا نو دوی لګیا دي بیا پولیم کاږي او پولیم ډېر ښه خوند کوي غنم یې کې پاشلي دي بس اوس یې ما سره یو لیول راولي دا څه پیدا ورته کوي سپک ناست دي دا مځکه سمه دی یو لیول یې راولي یو لیول دغه پولې څه وخت ورکاږي پولې سکۍ بعد ورکاږم ښه دا اوس څو ګنټې به کې چلیږي دا رقسم دا اوس سکۍ بعد وځي ښه صحیح دا د دې لپاره پکښېني وایي دا مځکه سره لیولکۍ یو رقیب نه راولي زه هم دا دې پر ناست باندې وکړي ته پر کښېنې بس ختم شو بس کیسه ختم شوه اوس تخم پرت شو بیا یې وهو بیا یې ماله کوو بیا پولې کې کار ښه پولې کیسه لا ډېره پته ده پولې هغه نو چې دا تخم پر ولوېږي بیا تخم تا نه و پرتس کړی اوس بیا هغه دغه و غمبار مې کې اچول اوس د اجي تخم پرتسوي ټیک اوس دا دی تخم پرتسوي غنم دا بیا په څو ټیم کې ګټېږي دا په 6 میاشتې پوره 6 میاشتې اوس دا دی اجي غنم پر پاشه لمن کې دا بیا اخلي اجي ډېر محنتي سړی اجي ستا عمر څو دی ما عمر اوس 55 ماشاءالله اجي زنده باد اوس دا دی غنم پر پاشه سارو راواخله ته به هم غنم پر وپاشه دا زمینداری تا ته ډېره خوند درکړي چې موږ کوچني یو تا ویندو دا زمینداری کې لګیا نو څه حال دی څه احوال دی دغه نه حال دی دا زموږ ژوند دی
ویل دا ځوان خوند نه کوي نو ولا نه کوي څنګه خوند کې دی سکون دی کې سره سره چې ولا نه کوي غني چې دی په دا غنمو کې ټول ورځ ګرځي حاجت څه کوي با چټۍ دی کله ښه ای پولې بیا څه وخت کاږي بیا سبا لا نه بر سبا ښه اوس چټۍ غني دې خدای راولي جوړ په خیر چیرې ظالم ای ولې ورک سوی چیرې ورک وې ها ته چیرې ورک وې ښه راسه نو روغبړ ورسره کاسته انډیوال ناست دی غني خدا دې تاله غني چیش کړي و غني په دا غنمو کې خېږي یار زور تم ته مکه خېزه د کې خېږي غني ای څه وایي پولې ګرځي واري کړي دي ها ای سړی څه وایي وایي دی په غنمو کې خېږي اور سستار په مخه شه ها ولیا پولې چا واري کړي وي ولدا غني واري کړي مکه یار غني دا غني دا پولې ولې واره یار اوس واده کله دی یا واده يقول السلام عليكم یا فزاز زمان تغير قتل يا قتل ها قتل کوترې سته والله رم لري صلاة عني په څه خرڅه صوير ها صوير په سلبیش پي اوه اور سره په سلبیش نظر ما هذا اخر راځه اګه زما کاز ویې رسه اوس یې سټارټ یې ټکټر اوس ته سټارټ څه چم به کوې اوس خالي وایي کوم مال ښه ما دغه پر سر یې پر دغه کوې غني راځه چیرته راځه ته کوترې هلته دی جدر ښه دا دی مساکلي اوس بیا ټکټر ای به زندۍ کوې اوس وایي کوم بیا اخلي سر ماله وایي بیا چی ته وایي غنم لاندې کوي ها دغه شی آیا او خالد ټیکس ماله نو بیا وایي دا ټریکټران په سودی نن سبا دا و 14 لکه ته ورسېد ښه 14 ماډل 14 لکه 14 نیم لکه 14 راځه غني راسه دی راځه سارو راځه راځه کوترې د ښکاره کوم سارو ته راکلی سې سارو دومره چکرونه نن ووښتله سارو ایسوټ یم په کوټه کې وله اوس دا د کوټ سره راغلې ده د ساه راسه په چکرو اخته ده خوند یې وکړي سارو ها خوند کوي که نه کوي ډېر که لږ ها غني را منډې که څو کوترې اخلې زين رام ها زين رام خرڅوې راځه بس راځه زه به غني امین له بوځم امین به کوترې ځي واخلي ګوله ستا یار مې راوستی د ګل یار غني ستا یار ګل دا دی راس ستا یار مې دله راوستی ته لا لګیا یې پر انبار باندې اوس هم اوبه اچې ولې ها ای غني څه خو روغبړ وکړه څه په وسوله علاقه راسه غني روغبړ ورسره وکړه ګل سره ګل غني سره روغبړ کوې غني څنګه سړی راسه غني ته ښکاره که ای چیز دی څه دی علاقه دې ته ور سارو ته ور ما ګناه لري علاقه غني روغبړ ورسره وکړه ګل سره اوه چیرې بخیر ای غني کوترې خرڅوي راځه غني راس غني امینو ای غني مې دله راوستلی دی دغه خرڅوي کوترې خرڅوي راس غني یا غزین کاټو کوتره دا د ناست ای څنګه ماشاءالله جوه ششته کوتره دا دی امین دا اوس خټې کې امینه غني خو مې دا دله راوسوی زه کوترې خرڅوم امینه څه غواړ دغه غواړم راو الناس يتخطوا دوست بي غواړ ورقه دي تفهم په څو په دوه سپي او دوست ثاني په څو یې ورکویم ودانا سولو غلطي دي غني نادي رسمي كوتر دې به دلیل لکه په بغاني لور سی بیا لا ورځاو نه راځي نه راولې خو یې نه راوړل دې وسره ما تا کا بس بس ورته کوترې کوم دي ما كان زي الغرام
پیسې اوس غواړې امینه پیسې په اډوانس کې د څه غواړې وای پیسې راکړه بیا کوترې دله راوړه یا چې دې کوترې راوړي زیاره په نس ساتم ښه بیا ګورم چاګۍ یې واچولې مختص وي چې چا نه وایستو بیا زه د سر سودا کوم څه کې وای اچولې دي دا رنګه چې ما به څه کې وای چا نه غواړي چا نه ژوندي دي چا نه ستاسو یار امینه ستا د سودا ډېره سره مشکله ماته معلومیږي و دوی خو پیسې راکړه زه کوترې سره ساده کوترې به برته د ده کره ورغلي او ما کار امینه بس ته خپل کار کوه ستا او د ده کوم سودا نه کېږي زه ولاړم بیا مازدیګر دله راځم راځه سارو د ماما به کوترې د سره وغوښتي او راځه سارو اوس دا د مور زه سارو ستړی سوې اوس ځو کور ته ځو بس سارو یم ستړی سوله ای سه روغبړ وکړه ای چوک دی روغبړ ورسره وکړه څوک دی راځه ای سم روغبړ وکړه راځه ګل خدا دی لګیا دی ګل ای څه پکې راوړه درته ګل اوبه دی ګل سره دی ښه چیرې دره ته ښکاره کوې څنګه ای په څو اخیستی دی خر خرڅه یې یا ځمه ځمه راځه ساره او هغه